جالبه نه ده پلار راته ویل تل مدام ښه کوه مور راته ویل تل مدام د ښځو قدر او درنښت کوه د مسجد ملا امام راته ویل خدای تعالی تل مدام د ښو خلکو سره وي د مدرسې استادانو راته ویل که ښه څه هم د څه وخت لپاره کمزوري سي خو ورکېږي نه بلکې خدای تعالی همیشه ښه کامیابه کوي د ښوونځي استادانو راته ویل مؤدبه جوړ سئ د وطن سپین ږیرو راته ویله وطن د کور حیثیت لري یعنی ټول وطن سره باید د کور رقم برخورد وکړي د وطن خواخوږو د وطن ګمنامو سپاهیانو هغوی راته ویل وطن سره جفا د مور سره جفا ده دا وطن دی چې موږ ته یې هر څه راکړي آیا تاسې د وطن ته هر څه ورکړي آیا هغه عزت هغه درنښت چې دې وطن موږ ته راکړی تاسې هم ورکړی که هسې دروغ وایي یو بل تیر باسو بس زه ویمه چې ځان جوړوم نو په وطن چې هره بلا راځي زما یې د بلا بس زه دې جوړ یم زه دې آباد یم نور ټول وطن او ټول ولس اور واخلي ډېر بدبخته یاست چې د وطن سره جفا کوئ ډېر بدبخته